په دغه خبرونه کې مو په کابل ښار کې د کور جوړولو ستونزې دا چې ولې اجازه نه ورکول کیږي که اجازه ورکول کیږي شرایط څه دي دویم هغه کراچوانان چې د ښار له ځینې سیمو څخه راټول او چمن حضوري ته انتقال شول د دوی سرنوشت به څه وي د 1415 کال انکشافي پروژې او د برکي څلورلارې کارونه څومره مخته تللي دي په دغه خپرونه کې را سره وګورئ هغه کډوال چې له نورو هیوادونو پاکستان ایران د دې څخه راستنیږي دوی دا شکایتونه کوي چې موږ ته اجازه نه راکول کیږي تر څو هغه کورونه که موږ دلته کور درلوده یا نوی کور جوړو د کور جوړولو اجازه نه راکول کیږي په دې اړه ستاسو نظر څه ده دوی ته اجازه قطعا ورکول کیږي د بدبختي سره مخامخ کړلو پیسې هم پاتې سولې قواله مې جوب کېده دا مو راټول کړل چمن حضوري ته مې ویوړل دغه موقتي ده که د دوی لپاره کوم ځای لیدل شوی په آینده کوم پلان لرئ ورته کنه دغه چمن حضوري هم د دوی لپاره موقت ځای دی غریب کار زین غریبیتون کنی مشکلات زیاد است که دی خاک چی کنی کراچوانان چې دی دوی به بایومتریک سي دوی ته به کارتونه ورکوو او دوی ته ډیټابیس جوړیږي او هلته ځای پر ځای کیږي د کور جوړولو اجازه نه راکول کیږي په شرط چې مځکه سپین نه وسي یا چاردیوال نه وسي که دغه حالت وي دوی خپل د مځکې اسناد راوړي بیا دوی ته اجازه ورکول کیږي پل هوایی در حدود 15% کارش پیشرفت کرده د کابل ښاروالۍ استازي ښاغلي نعمت الله بارکزي درغلي دا چې دوی په 1415 کال لپاره څومره انکشافي پروژې لري څه پلانونه لري له ده سره به لنډه مرکه ولرو بارکزي صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه په سر کې ښه راغلاست درته وایم او که دا راته ووایي چې تاسو په د 1415 کال لپاره کوم پلانونه لرئ او کومې پروژې به په دغه کال کې تطبیق کیږي بسم الله الرحمن الرحیم سلامون تاسو ته ستاسو قدرمن همکاران ته همدارنګه زموږ ستاسو هیوادوالو ته خوشحاله یم ستاسو په خدمت کې یم تاسو ته بهتر معلومیږي چې کابل ښاروالي یو خدماتي اداره ده او هر کال خپل انکشافي پلان لري او د 1415 کال پر برابر باندې موږ تقریبا 233 پروژې لرو چې په هغه کې تقریبا 140 پروژې د سړک جوړونې پروژې دي او مکمل پر دې باندې 9.1 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي او د تیر کال په پرتله تقریبا 1 میلیارډ افغانۍ په دې کې زیاتوالی راغلی د برکي پل په اړه تېره ورځ راپورونه داسې خپاره شوي وو چې 15 سلنه فیصده یې دومره چارې مخته تللي دي دغه یو پاس دی دویم پاس هم لري او دې پاک لکه هیوادوالو ته ولیدونکو ته معلومات ورکړي مننه تاسو ته بهتر معلومیږي چې برکي پل یا برکي موټر پل چې دی هغه یو اساسي پل ده او په مشخص شکل باندې دا دوه برخې لري اوله برخه یا اول لاش یا اول فاز چې دی تقریبا 480 متر اوږدوالی لري د مځکې لاندې دی یا زیرزمیني چې موږ تاسې ورته وایو او یا زیرګذر چې ورته وایي او په این حال کې تقریبا 550 شپایي لري او مشخصا خپله د لیسې نادري څخه شروع کېږي مخ پر ترافیکو څلورلارې یا چارې ترافیک باندې ځي او تقریبا 15% پر شاوخوا کار یې مخته تللی او دوم فازي چې دی هغه هوایي پل ده چې روګذر ورته وایي او تقریبا هغه 200 متر اوږدوالی لري او 440 شپایي لري او همدا اوس په ساحه کې کار روان دی دغه کار هم د 15-30% پر شاوخوا کار یې مخته تللی او تر دا اوسه چې موږ پر برکي پل باندې کار کوو په هېڅ عنوان تر اوسه دا مکمل سړک نه دی بند شوی صرف موږ محدوده کړي دي په هغه سیمه کې چې کار جریان لري ډېره مننه که دا راته ووایي چې په دغه پروژه کې څومره انجینران او څومره کارګر په کار بوخت دي دا داسې دی چې زموږ خپل کار دی او خپله د کابل ښار ریاست مراقبت دا موضوع مخته وړي خامخا په لساو انجینران همدارنګه کارګران هلته کار کوي او تقریبا پر دې پل باندې 1.5 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي او که الله وغوښتل په 2 کالو کې به تکمیل شي په دغه انجینرانو کې داسې انجینران هم شته چې هغه له نورو ملکونو څخه راوستل نه مکمل افغانان دي ټول که نه همدا د کیفیت او کوالټي په هکله که راته ووایي څومره معیاري کار شوی
معیاري کار خو به خلک به انشاءالله قضاوت وکړي ولې چې هر پروژه چې په کابل ښار تطبیق کېږي هغه خپل شرطنامه لري او مطابق د شرطنامې او بیکیو ورسره روان دغه مواد چې مثلا دلته استفاده کوي دا په لابراتوارونو کې ټیسټ شوي که نه خامخا ګوره کله چې د پل ډیزاین کېږي مختلف چې مواد پکې استفاده شي دلته مختلف تیسټونه کېږي د خاورې نوعیت معلومیږي د فشار حالت سنجول کېږي ټول تیسټونه شوي مواد یې سیمنټ او یو څه بل ټول د هېواد دي نه خامخا د سیمت هم د نورو هېوادو څخه راځي چې ښه ګل هم ځینې خپله محتاج د هېواد دي او هغه شی چې په بازار کې دي د هغه څخه استفاده کوو یو موضوع بله ته مو غوښتل چې اشاره وکړو دغه له ښار او بازارونو نه دغه کراچي وانانو دغه ټول هغه ګڼه ګوڼه چې جوړه کړې وه په ښار کې په ټوله کې دا مو راټول کړل چمن یې حضوري ته مې ویوړل دغه موقتي دی که د دوی لپاره کوم ځای لیدل شوی په آینده کوم پلان لرئ ورته که نه ګوره دا د ټول ښار نه نه صرف په اول دوم او اتم نهایي کې دا کار شوی او دغه چمن حضوري هم د دوی لپاره موقت ځای دی تاسو ته بهتر معلومیږي څو ورځې مخکې مشخصا یو فرمان راغلی د کراچي وانان د تنظیم په هکله چې د ټول افغانستان دپاره او د کابل ښار دپاره په عین شکل موږ انشاءالله په کابل ښار کې په دوم دریم څلورم پنځم او یولسم نهایي کې دلته به 15 سربسته بازارونه د خیر سره جوړ کړو او څه کراچي وانان چې دی دوی به بایومټریک سي دوی ته به کارتونه ورکوو او دوی ته ډیټابیس جوړېږي او هلته ځای پر ځای کېږي ډیره مننه یو پوښتنه بله چې په ټولنیزو رسنیو کې اوس مطرح وه هغه دا ده چې په کابل ښار کې 15 نور هوایي پلونه به جوړېږي دغه به په کومو سیمو کې جوړېږي دا مشخصا موږ خپل په کانفرنس کې دا خبره کړې ده او دا خبره ټولنیزو رسنیو ته او نور ته را رسېدلی موږ 2 هوایي پلونه لرو چې همدا اوس په کابل ښار کار ورباندې روان دی یو برکي پل دی او بل هم سالنګ واټ پل چې مشخصا خپله جویشیر توسعوي سړک د صدارت څلور لارې سره وصلوي او په این حال کې یو بل پل موږ تاسو انشاءالله په مینار نجات کې به ولرو او بل پل مو انشاءالله د خیر سره پر کمپنی باندې وي او دا بل پل چې دی تقریبا هغه په میدانوي څلور لارې دی کمپنی دی او په این حال کې په چارای شهید انګره همدارنګه په مکرویان څلور لارې باندې انشاءالله چې د دې کارونه به په همدې کال کې 6 کال زموږ په پلان کې دی چې ډیزاین خلاصي بیا کار یې شروع کړو هغه کډوال چې له نورو هیوادونو پاکستان ایران له دې څخه راستنیږي دوی دا شکایتونه کوي چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي تر څو هغه کورونه که موږ دلته کور درلوده یا نوی کور جوړو د کور جوړولو اجازه نه راکول کېږي په دې اړه ستاسو نظر څه ده ګورئ هر څوک چې په کابل ښار کې کور لري دوی خپل د کور ترمیم غواړي دا د نایي په صلاحیت کې عریضه دې وکړي دوی ته اجازه قطعا ورکول کېږي او که چیرې یو څوک سپینه مځکه یا چاردیوالي لري ښاروالۍ ته دوی عریضه کوي دوی ته اجازه ورکول کېږي چې دوی ځانونو ته آبادي وکړي خو اساسي خبره دا دی باید مځکه دولتي نه اوسي شخصي اوسي دغه شرط پکې شته او دغه شرط هم چې د ادارې اراضي موږ ته ثابتوي دوی د کابل ښاروال ته عریضه وکړي موږ ته دوی په خدمت کې مثلا بعض خلک داسې وایي چې زما د کور دیوال نړېدلی او بیرته حتی د هغه اجازه هم نه راکول کېږي نو مسله به همدا وي چې ځمکه به یا دولتي وي یا به په ځمکه کې داسې خبره ده ښه که چیرې دوی د کور ترمیم غواړي بیا تکراروم دوی نایي ته عریضه کولی شي مخ تر دې چې تثبیت ملکیت وشي دوی ته د کور د ترمیم اجازه ورکول کېږي په شرط چې مځکه سپین نه وشي یا چاردیوال نه وشي که دغه حالت وي دوی خپل د مځکې اسناد راوړي بیا دوی ته اجازه ورکول کېږي ډیره مننه برګزی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ ان شاء الله موږ به ورځو قدرمن لیدونکو سیمې ته به ورځو د برکي پل څخه لیدنه کوو هلته به له انجینرانو سره هم خبرې کوو دا چې څومره چارې د دغه پل مخته تللي دي دا به تاسو ته په تصویر کې وښایم د خپرونې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ کار پروژه برکی زیرگذرش تا 85% پیشرفت کرده کارها کم مانده یک اسفالتش مانده و درنج است که یک جویچه داخلش از او را ترمیم میکنیم جور میکنیم و کار اسفالتش دیگه کارش تکمیل شده و پل هوایی در حدود 15% کارش پیشرفت کرده و همچنان کارش در 2 شفت که شب و روز است ما کار میکنیم و کارش پیش میره. په دغه پروژه کې د ستاسو شمول ټول داخلي انجینران او که خارج نه هم مثلا له بل ملک نه بعض انجینر راغلی په طراحي کې په یو څه کې د موادو په کیفیت کې په دې کې له تاسو سره مرسته کړې وسی نه تمام انجینرایش از ریاست حفظ مراقبت شاروالی محترم کابل است که از جمله یک ما هم هستم کار میکنم و همکارای دیگر هم است تمامش عزیمی وطن هستیم
و در این قسمت در پروژه پل هوایی کار میکنیم. مننه. د کارګرو په هکله که راته ووایې تقریبا ستاسو په اند څومره خلک به دغلته د دغه پل په چارو کې مصروفه شوي اوسي؟ در حدود 400 الی 500 نفر اینجا کار میکنه در 2 شفت و مصروف کار هستند. دا خو کارګر دي، څومره انجینران تقریبا دلته به ګمارل شوي په دنده؟ د 5 نفر انجینر دست کار میکنه. انجینر از 400 بالا کار کوي. بله. د موادو د کیفیت په اړه راته ووایئ چې دغه مواد تاسو له بل ځای نه خو نه راغلي، ټول د داخل که سیمنټ دي که نور څه دي د خپل هیواد دي او کیفیت یې څومره؟ بله، تمام مواد از وطن خود ماست که کیفیتش در تست لابراتواری معلوم میشه. وقتی که ما سیخ انتقال میتیم از فابریکه در ساحه اینجا نمونه تست میگیره میبره در لابراتوار. بعد از تست نتیجهش معلوم میشه. وقتی که تستش پاس شد باز ما استفاده میکنیم و همچنان ریگ و جغل و سمته. ستاسو د تجربې په اساس دغه پاتې چارې به په څومره وخت کې تکمیل شي؟ در حدود 1 سال انشاءالله تمام میشه. یو کال به مو برابر شي. ډېره مننه. بخیر و سلامت. لیدونکو تاسو ولیدل چې مونږ راغلي وو د کابل برکي سیمې ته. دا چې د دغه پل د لومړي پاس او دویم پاس چارې څومره پرمخ تللې وې په ګزارش کې تاسو د انجینرانو خبرې واورېدلې. له بارکزي صاحب سره مو هم مرکه درلودله، هغه هم د دغه پل په اړه خپل معلومات شریک کړل. د لومړي پاس چارې 85 سلنه مخته تللي او د دویم پاس 15 سلنه. انشاءالله چې د انجینرانو په وینا پاتې باقي چارې به یې په یو کال یا هم له هغه څخه په لنډه موده کې سرته ورسیږي او دغه پل به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.